د شوال شپږ روجې حدیث مبارک کې داسې فضیلت بیانوي لکه دې بنده چې ټول کال روجې ونیولې د چې ټول کال روجې ونیولې یعنی د ټول کال د روجو نیولو ثواب پې دې بنده ته حاصلیږي ځکه قرآن کریم نه دا ثابت دي چې د مؤمن دپاره یوه نیکي کم از کم دا په لس چنده باندې بدلیږي نو د رمضان المبارک دا 30 روجې چې دي دا د 10 میاشتو د روجو برابر شوي او بیا د شوال شپږ روجې چې دي نو دا د 2 میاشتو د روجو برابر شوي نو چې دا د شوال شپږ روجې ورسره ونیسي نو ستا په عملنامه کې داسې ولیکلی شو لکه دې بنده چې ټول کال روجې ونیولې نو د ټول کال د روجو نیولو فضیلت پې حاصلیږي دا په حدیث مبارک سره څه دي جي دا ثابت دي نو د شوال دا شپږ روجې چې کومې دي د وړوکي اختر ورځ نه او د دویمې ورځ نه ته شروع کولی شو د شوال دا ټوله میاشت چې ده که په دې کې ته پرله پسې نیسي دا شپږ روجې نو پرله پسې نیولی شي او که تی وقفې سره نیسي چې یو ورځ یې نیسي او یو ورځ بوزه کې نو دغه شان وقفې سره نیولی شي خو شپږ روجې به د شوال په میاشت کې څه کیږي دا به پوره کړي بله مسله دا وکړه که په یو بنده باندې د رمضان قضا روجې پاتې دي د څه عذر د وجې نه د رمضان روجې خوړلي دي یو زنانه د بیمارۍ د وجې نه د رمضان روجې خوړلي دي نو آیا داسې دا کولی شي چې دا د قضا روجې په دې لا پاتې دي او دا اول دا نفلي روجې ونیسي د شوال دا نو جواب دا دی چې بالکل کولی شي دې سره د دې روجې نه خرابیږي نه ثواب کې کمی راځي او نه داسې د چې ګینه د دې دا نفلي روجې نه کیږي نه که د قضا روجې دي وروسته نیولې نو وروسته نیولی شي ښه خو دی چې د قضا روجې ونیسي خو که هغه وروسته نیسي او اول دا نفلي روجې نیسي نو نفلي روجې بالکل کیږي او په دې باندې څه اثر نه غورځېږي او په ثواب کې څه کمی نه راځي نو د شوال شپږ روجې د قضا د روجو نه مخکې نیولی شي په دې مسله به تاسو پوه شوي آخري خبره دا وکړه چې جي دا روجې د شپږ روجې ګورئ مستحب عمل دی که چا وکړو نو دقه فضیلت او دقه اجر به ورته الله پاک ورکړي او که چا ونه کړو نو ګناه پې نشته نو که چا ونیولې ډیره ښه خبره ده او که یو کس ونه نیولې نو په هغه ته ملامتیا نشي ویلی ملامتیا ویل پې ګناه ده ځکه دا نفلي عمل دی چې وی نه کړو نو په دې باندې هغه ګناهګاریږي نه دا ډیر اهم مسایل دي او ټولو مسلمانانو ته ضرورت دی نو چې د هغوی سره شریک کوي دا به د اجر خبره وي وصلی الله علی النبی الامین